لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فرضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبالقرآن العظيم والحديث قدوة وإماما وبأبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه مذهبا ومسلكا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ز بحر لطف او ابری بهاری کند عروس من را آبداری. ز کانی جود او بادی خزانے کند پرشی زمین را درفشانے. الہی غنچی امید بخشائی گلی از روزی جاوید بن ماہی. بخندان ازلبی آن غنچ باغم وزین گل عطر پرور کن دماغم. بیا جامی رہا کن شرم ساری زساپ و درد پیشارن چداری. تعالی اللہ ذی قیوم دانا دوا توان عیدہی ہرنا توانا. درود شریف ہے. بزرگواری کرام، اللہ فرمائے دیجیے فمن کان یرجو لقاء ربہ. دا یرجو فدو معنو راغلی دی. چا سره چې یره وي او یا په من کان یرجو څوک امید ساتي لقاء ربه د ملاویدو د پروردګار چې زما به د الله سره ملاویدل کېږي. اللہ ویدہ ما سر ملاویدل دا چه دی تو شبغواری. فلیعمل عملا صالحا. دی دا پارا تو شبکار دا چه نیک عمل کئی.
عمل صالح حديث ويجي هذا قرآن عظيم ودعاء سنة مبارك صلاة موافق أغبد قرآن عظيم وذ سنتنا خلاف ني دا عمل صالح دي ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الله ويداني كمل شكيه نتبا فكيريا كارين أكاي علماء ذلك لي ديش مراد دينا رياكاري دا دا عمل بخالص يو الله لكاي مرق دا بشرا روان دي خلاصي دي نشتا وأعيا دواء الموت كل طبيب متنبي وشاعر دي د نبوت دعوه کړې وه متنبي او کتابي جوړ کړي دي موږ طالبه کې ویلې دي هغه وایي چې یاره طبیبان ډېر وګرځېدل خو دوایي د مرګ چا پیدا نه کړه دې قبر یوه ته سنبلي نو تاسو خیال ساتلی دی رسول الله فرمایلی دی د عثمان صاحب مبارک روایت دی بخاری مبارک کې راغلی دی چې د ماسخوتن مونځ په جمع باندې وکړو داسې دی لکه نیمه شپه الله ته په عبادت ولاړ دی او بیا د ساري مونځ چې په جمع وکړو داسې دی لکه ټوله شپه عبادت باندې خدای ته ولاړو ډېر سپین ګیري دي د ماسخوتن او د سبا مونځ یې نشته او یو خبره درته وکړم ماسخوتن مونځ یې خراب دی دا سبا مونځ خو درکنار کا موږ دلته وختي مونځ کوو د رسول الله په طریقه موږ دلته مونځ کوو وختي مونځ کوو بس اذان وکړو او بیا سنت کوو خو به استقامت بیا جمع کوو مدینه طیبه کې مکه معظمه کې مونځ ډېر وختي دی هر یو مونځ وختي دی نو تا ته به دې قبر کې پته ولګي چې تا د سبا مونځ په جمع نه دی کړی احمد ابن حنبل امام الدنیا هغه فرمایلی دي چې د جرمې مونځ چې ونه کوو دې قتل کول پکار دي د جراثیم ختمول پکار دي دی ټول منځونه نه کوي هغه کوي چې دته اساني یا چکر وخي دې ته غلام نفس وایي چکر وهي نو په چکر کې د مازدیګر یا د ماښام منځو کې دا مونځ خدای نه قبلوي په ارام کښېنه بعضې د سپین ګیري د چکر وایي دلته منزل راشي نو بیا د کوره پورې پیاده لاړ شي دا غلام نفس دی دا قانون دی چې ځواني نه را واپس کېږي ځواني بالکل واپس کېږي نه ته ځان مړ که خو ما ځواني نه واپس کېږي اخلاص په عبادت پیدا که د سبا مونځ په جمع کوه قرت پکې ډېرې قرآن عظیم مبارک پکې وي هغه د ساري مې پکې کله قنوت نازله وایو ځکه دې ټیم کې عظیم جهاد شروع دی
اسرائیل دے اللہ تباہ و برباد کی. آمین پہ کوئے. خوغا میں مکوا التوتکسان اسرائیل چی دی دا رسول اللہ دشمنان دی، دا پخوان دشمنان دی رسول اللہ. دوی سر جہاد دی او خیر مسلمانان انشاءاللہ چا کامیاب دی. اللہ بے کامیابی اللہ خبر امداد سرکا. فدغ ظالمان زلزل مرالا. ما اشتاسو خدمت کی عرض کو چت عبادت بکیف دا بخالص للہ پی اللہ وی. دا ساری منستا دا خوب دا وجنا سمنزن پا گرمے کے پاتی شو ار کنڈیشن دا پروتی سپا یخنے کے بلستن کی پروتی انہوں دا بتکی تا تا دا پتہ لگی کہ امام اللہ اکبر ہو کی تو پس اللہ اکبر ہو کی دا تکبیر اولا دی. التکبیرۃ الاولی خیر من الدنیا وما فیہا. اللہ وی چے امام سر دی تکبیر اعلان دی کو دا دی دمر ثواب بزتا تدر قوم چے دا دنیا سچ پا دی کی دی دا ازما پا نمبر کے دا غی ثواب پا دے کم دے. تکبیر اولا کلو یا خبر دا. دا توفیق خود اغواری دا اللہ. بعض کسان ناشی اللہ دا دو رکعات نپل توفیق نور کئی بس دے دتا ازار شوی دی. دا ساری ازاری دی دے دچانے کانو ازار والی دی. دا دو رکعات توفیق اللہ نور کئی بالکل اسے ناس دی. اگرچہ جمعی تکے ناس تلم خبر دا خدا دا چے دی مصلوب التوفیق دی. توفیق دا تنہا اللہ غشتے دی. دیر کسان دی او ندی. دقا تو شپکار دا دی ملاقات دا خودیتا. ستا تمام منطقی خبری با پا یو خبر باندې ختمی کی. دا خدای دا سے معاملہ ندا تولی خبری بدی ختمی کی. اللہ سره چې ملوشي بس هغه سره څوک څه نشي ویلی. ستا تمامې خبرې به ختمې کړي. ابراهیم ابن ادهم رحمه الله هغه باچۍ د بخارا او د بلخ پرېښوده. یو نیک سړی ورته راغی وی دا باچۍ خو تا د عدل کوله ودې لې پرېښوده. وی د درې ووژله. سفر دراز دیدم مرا توشنه قاضی عدل دیدم مرا شاهدینه شب تاریک دیدم مرا مونس نے. دا چې دا دنیا ما پرې خودا باچۍ د درو وجونه ما باچۍ پرې خودا. سفر دراز دیدم ته چې پیدا شوې کنه جناب رسول الله فرمایي ستا خدای ته مخ دی اخیرت ته د مخ دی دنیا ته د شا ده. چې پیدا شوې په ستا اخیرت ته مخ کړي دي دنیا ته د شا ده. زندگی پہ دی دنیا کے سم برابر تیرا کا
هغه ورته وی چې ما د درو وجو نه باچۍ پرېښوده، سفر دراز د دیدم من اتوشه نه، یو لوی سفر راته مخکې پروت دی، ما سره توشه نه وه، ما باچۍ پرېښوده چې توشه پیدا کړم. توشه ضروري ده. او دویمه خبره دا ده چې قاضي عدل دیدم، منا شاهدینی، الله یو لوی قاضي د عدل دی، ما سره ګوانو، ما دا باچۍ پرېښوده چې ځان له ګوا پیدا کړم. د ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه موږ هم حج ته ځو، د ده بل شان حج دی. دی پیادل حج ته تللی دی او په دې پیادل تګ کې به روزانه قرآن شریف ختمو، یو سفر کې به قرآن شریف مکمل ختمو. دا لرې مه ګڼه، یو خاص سړی دی دلته څه ډېر وکړي. هغه وی ما بره په بره سر کې لاندې طواف ته بس بې د عمرې نه چې احرام یې نه جوړي هغه نه وریدي. بله طواف چې کوې که نه نو ډېر اوږد دی، نو وی ما په 4 طوافه کې به قرآن شریف خلاصوم، بس هم شته. دا چې سمه ته قرآن شریف یادي په 4 طوافه کې ما به فکر کوو 4 طوافه کې به مې قرآن شریف ختم کړو. د به روزانه چې دی بیت الله ته روان دی پیادل، او په دې پیادل کې منځونه کوه، تهجد کوه او قرآن شریف بیا ختموه تر دې چې د خدای کور ته ورسېدم. نو دا ما الله قاضي عدل هو، نو ما سره ګوان هو، مې چې ګوا پیدا کړم. او درېیمه خبره دا وه چې شب تاریک دیدم مرامونس نه، دا قبر سخته تیاره ده، دې قبر ته به ورځئ. اکثر ځوانان ډېر مري، بوډاګان کم مري، ډېر ځوانان مري، ځان ورته برابر کړو. هغې دپاره دا سخته تیارو دا قبر مې چې یو الفت کوونکي پیدا کړم په دې دنیا پسې مه ګرځه، دا دنیا چې د ډېره بې وفا ده. عیسی علیه السلام سره یو ملګری و، یهودیان ډېر بې غیرته خلک دي. عیسی علیه السلام سره روان و، وی دا ما ستا ملګرتیا ده، وی دا 3 ککوړي ځان سره ونیسه، دا چې کله ضرورت راشي بیا به خورو. یو ځای کې ورته وی هغه ککوړي راکړه، نو دوی ورکړه. یهود دقسې بې خونده خلک دي، وی دا خودري و، وی ندبه و، وی ما 3 درکړي دي، وی ندبه دې راکړي، یو یې خوړلي. دې کې چې روان دي 3 ګټې پرتې وي، دونه ګټې وي د سرو زرو، 3 ګټې. عیسی علیه السلام ته وی دا راواله. عیسی علیه السلام شان جدا دی، زوتاریان ما فقیر دی، اسمان ته هجرت کړی، اوس هم اسمان کې رژیم دی، راګوزیږي به بیا به دجال به قتل کوي، خنزیر به قتل کوي. زمونږ هغه ټیم کې به زمونږ په دین باندې حکم کوي
چې زمونږ کوم دین دی د دې سره موافق حکم کوي. وی دا راواله هغه به ګوتې ونه ورولې وې تې راواله. سړي ورته وی دا 3 ګټې د سرو زرو دونه غټې غټې. وی دا چې دی که نه څنګه تقسیم بر دی کوو. سړي ورته وی یهودي ورته وی یاره تقسیم به داسې کوو. وی ته تقسیم داسې وکړه دا یوه ګټه به ما ته کوو یوه نیمه سته او یوه نیمه زما. هغه ورته وی نه وی دا یو ګټه زما او یو ستا او یو چې چا هغه ډوډۍ خوړلي هغه ککوړې د هغه وی ما خوړلې دي. ورته پورې منې کړي وو. وی دا خو ما خوړلې. عیسی علیه السلام ته بېایمانه وی دا 3 واړوله ځه. دی روان دی و دا 3 ګټې لاسې اړې چې دا خو زما ده مرګه پورې دا مال ماله کافي دی. هلته کې 3 ډاکوانو باندې واوړېد هغوی ته واخیستې او دی یې مړ کړ. دې دنیا ته یې ګوره دی یې مړ کړ. ګټې دې 3 واړه د سرو زرو واخیستې. هغوی یو بل ته وایي چې هلکه لوی مال م حاصل کړ. یاره یو ملګري لیږل پکار دي چې ډوډۍ راوړي. سړی لاړه یو پکې لاړه. دې دنیا ته ګوره دغه دنیا ده. چې لاړه هلته کې په ډوډۍ کې زهر واچول چې دوی مړه شي 3 واړه ګټې به زما شي. هغوی ورته دا اراده کړې وه چې راشي بس دوی به مړ کړو بیا به ډوډۍ وخورو. هغه چې راغی هغه یې مړ کړ. دې دواړو بیا ډوډۍ وخوړله هغې کې زهر و دوی مړه شو. 4 کسان په 3 ګټو باندې د سرو زرو په یو ځای کې مړه شو. دغه دنیا ده. دې باندې ډېر مه نه یادېږه. دا چې دی بستانه پاتې کېدونکې ده دا بنګلې ورڅه به دنه پاتې شي خپل خدای ته متوجه شي. واخر دعوانا استقامت سره سنت کوی شي.